لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة أخرجه مسلم في كتاب الزكاة. قدرمنو أهل علم أو ذا علم طلابو الدعوة أو ذا رزائل دي عنوان حاصل بدسي چې د کتاب او د سنت دعوت کول دا د داعی لپاره صدقه جاریه ده. کم داعی چې د خیر خبره کوي خپل مسجد کې خپل مدرسه کې په هر طریقه باندې دا داعی په قبر کې پروتي او د دعوت دا په دنیا کې چلیږي. مسلمانان بداغین استفاده کوي زنانا نارینا واړه زاړه نو انشاءالله قبرون ته بداغی آثار او داغی برکات او داغی خیرونه موت استرسیږي او دام په فضائل الدعوت کې عنوان ده چې موږ سره دا حرص پیدا شي او دا خبره انشاءالله په جدا عنوان باندې خپل ځای بیانو ورځ نیمه پس د صحابه کرامو په دعوت کې شوق دا یو باب بیانو او د دې امثله من الكتاب والسنه او د اثار د سلفنا ان شاء الله تعالى. ما چې کوم حدیث ولسو دا اوږد حدیث تاسو معلوم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی چې سبا کې د هغې په هر جوړ باندې یوه صدقه ده. بیا صحابه یا رسول الله دا خو ګرانه ده سړی به دومره صدقې څنګه ورکوي 360 صدقې څوک ورکولی شي. د الله نبي د هغې دپاره ډېرې خبرې شمار کړي دا صدقه ده دا ده خو دا زموږ موضوع سره متعلق نه و نو زموږ د موضوع سره کومه جمله متعلق هم هغه وویله دې دپاره چې بحث لنډېږي او اسانېږي. نو د الله نبي فرمایي وامر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقه د نیکۍ امر کول او د منکراتو نه منع کول دا ځان له مستقیله صدقه ده. دې ته د علماو صدقات وي. یو د مالداره خلکو صدقې دي چې خلک مال لګي د الله په لار کې او علما اکثر مسکینانی اکثر غربای اکثر فقرائی محتاجی. نو دی حدیث کی بشارت هم پرو ده چې زما استاذ دپاره صدقه دا ده چې موږ د دعوت کوو. نو که موږ د مال خیرات نشو کولی نو زموږ دپاره الله یو بل خیرات زموږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هغې ته دیني صدقات وي دیني خیراتونه وي. دا زموږ پروګرام انشاءالله د هغې حصه ده چې دا یو دیني خیرات دی زموږ د مشایخو د طرف نه په موږ باندې. دا حدیث امام مسلم راوړی دی کتاب الزکات کې. رقم الحديث ده 3153. د دین علاوه یو بل اثر ده چې دا نقل کړی دی امام ابن تیمیه رحمه الله بخپله فتاوه کې 3 جلد 2 صفحه کې. دا اثر د معاذ بن جبل رضی الله عنه ده چې معاذ بن جبل وی علیکم بالعلم
فإن طلبه عبادة عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة. معنى تسم معلومة ده وبذله لأهله قربة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. بيغم عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة. أهل غتاس في جاني كم خلق جدا علم أهل ليغوت بيان والله وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. قم لك كنا دا عبارة شيخ الإسلام سيبرا دي فمجموع الفتاوى كي سيدورم جل دوسل يخسف هذا كما غاسر نسخة ده دو نسخة دي وغطورة نسخة ده شغل مخرجة نسخة ده نمسر مخرجة في الحال نشتري او حوالي چی پیدا کیگم با دیسر نسخه کی پیدا کیگی چی کم 37 جلد والا نسخه ده اکثری حوالی با دی کی پیدا کیگی. دی کتابونو کی سمر حوالی دا مجموعة فتاوى ورکیگی نو دا تقریبا پا اغ نسخه کی پیدا کیگی چی کم نسخه ده ساده پخوانی نسخه ده غیر مخرجه با دی کی پیدا کیگی. دا دیر اخ فتاوى ده چی دی دیر میزاد دی خو انشاءاللہ سو وقت پیدا شو زبا دا بازو کتابونو خصوصیت تا استبایرون دا اللہ بتوفیق دی کتاب ډیر میزات دی. موږ د خپل کم علم مطابق ما یو ځل پوره کتلی دی او یو ځل زه دې دپاره اعتکاف ته کېناستلی وم چې دا کتاب مطالعه کړم. ما 14 جلده په اعتکاف کې کتلی و. ډېر ښه کتاب دی. زموږ شیخ محترم راغلی د مشر شیخ انشاءالله د هغې ملاقات به مازدیګر نه پس کوو. هغه دا ویل دی چې ما د فتوی طریقه او اصول د فتوی دا ما دا کم مفتینا کورس په طریقه نه دی وی لکه څنګه چې د عام د اهل بدع کورسونه دي هغه ځای کې مفتي جوړیږي هغه ځای کې جوړیږي هلته کارخانه د مفتیانو ده په بدې طریقه باندې ما د فتوی کورس نه دی ویلی متې ده ما د فتوی کورس په دې طریقه ویلی دی حالانکه داسې وشه بجلۍ والو ته وویلی چې بجلي راپرېږدي که نه بیا لاړه واپس دا چارج کم نشي. په ما د فتوی طریقه چې دا د دې کتاب نه زده کړه ده د بار بار مطالعې نه. موږ چې 2004 کې ورسره دوره حدیث کوو نو د شیخ محترم اووم ځل د دې کتاب د مطالعې اووم ځل 37 جلد کتاب او هغه کال کې چې موږ ته به ویل زه به سره مکتبه کې پاتې کېدم نو دا اووم ځل چې دا کتاب ما سرته رسولی دی. تاسو کې چا سره شته؟ فتاوی ابن تیمیه ماشاءالله 3 4 5 6 ماشاءالله ډېر کتاب چې لاړه شروع وته وکړو انشاءالله. عقیدې بحثونه په اول سر کې انشاءالله د عقیدې بحث شروع کوي. شیخ افضل صاحب راغلی حفظه الله او علم سلوک پکې دی او ډېر ښه بحثونه پکې دي. دا خوشخبري هم تاسو ته چې د ابن تیمیه څومره رسالې په خارج کې میلاویږي په مارکیټ کې دا رسالې ټول په دې کتاب کې دنده دي. د دې کتاب نه سعودي عرب علما راوباسي لکه رفع الملام دا رساله ځان هم چاپ شوې ده او دا رساله په دې کتاب کې دنده مشته ده په 19 جلد کې ده. دا رسالې څومره چې دي د ابن تیمیه چې بهر میلاویږي تاسو دا رسالې ټول په دې کتاب کې دنده جمع دي. نو دا کتاب چې تاسو پیدا کړئ نو چې سر نه مطالعه کوئ ابن تیمیه بعضو ډېرو رسالو ته انشاءالله احتیاج نه پیدا کېږي انشاءالله تعالی.
دې کتاب کې علم هم شته، په دې کې اصول هم شته، په دې کې فقه هم شته، په دې کې ردود هم شته، په دې کې فرق هم شته، په دې کې عبادات هم شته، سیاست هم شته، معاملات هم شته. ډېر ښه کتاب دی چې په ډېرو مسلو کې ته به حیران شې چې الله دې سړي له کوم علم ورکړی او څومره مهارت په علم الحدیث کې، په علم الفقه کې، په سوال جواب کې. د هر مذهب 5 شپږ اقوال ټولو ته به یاد دي چې په دې کې دومره اقوال دي، د پلاني په کې دا مذهب دی، د پلاني په کې دا مذهب دی. بهرحال زه چې دې خبرو کې ورځم بیا رانه دا موضوع پاتې کېږم، ځکه لنډه خبره دې لپاره چې ستاسو شوق د کتابونو سره پیدا شي او د علماو اصلحه پرون ما ویلي کتابونه دي. دا خبره شیخ الاسلام صاحب څلورم جلد کې کړ، دا 2 صفحه کې دا مجموع الفتاوی لابن تیمیه رحمه الله تعالی. دویم اثر د ابو الدرداء رضی الله عنه دی، دا په دغه صفحه کې شیخ الاسلام صاحب راوړی دی د دعوت چې دا صدقه ده. شیخ الاسلام صاحب وایي چې ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایل: ما تصدق عبد بصدقه افضل من موعظه يعظ بها. ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين. زمونږ د دې پروګرام ان شاء الله دا اثر ډېر مزیدار ښکاره کېږي. ما چې کله لیکنه ډېر مزیدار فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. معنی ته معلومه ده چې صدقه نه کوي یو بنده ډېره بهترینه صدقه ده هغه صدقې نه چې هغه موعظه او بغي سره نصیحت کوي خپل ورونو مؤمنانو ته، او دا مؤمنان فیتفرقون د دې نه جدا شي، خپل علاقو ته لاړ شي د دې علاقې نه. وقد نفعهم الله بها، والله رب العالمین دی ول فایده ورکړي په دې صدقه باندې. دا ډېره ښه صدقه ده په دې موعظه باندې. نو دا وعظ او موعظه چې دا یو بهترینه صدقه ده. دا عبارت هم شیخ الاسلام صاحب په دغه جلد کې په دغه صفحه کې ده 2 صفحه څلورم جلد کې شیخ الاسلام صاحب ویلي ده. لاندې ولیکه الحواله مذکوره وصول لیکي. دا عبارت تاسو ولیکو کنه ان شاء الله چاته پاتې ما ته وایي. يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. امیر المؤمنین امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې باب یې خیره په دې مسله باندې چې امر بالمعروف ونهي عن المنکر او الدعوه الى الكتاب والسنه یو سره اسلام ته راغب کول دا صدقه ده. نو باب د امیر المؤمنین دا ده باب فضل من اسلم على يديه رجل. باب فضل من أسلم على يديه رجل. دا باب امام بخاری کتاب الجهاد کی خیرها دې رقم زمانه یره دی وس کوم ملګر سره الجامع کتب تسع په موبایل کې نو ورسره کتاب الجهاد راوړوي. کتاب الجهاد نو بیا دا رقم ځان سوي لیکي. باب فضل من اسلم على يديه رجل. دا هغه سړي فضیلت چې دا هغه په لاس باندې یو مسلمان اسلام راوړي. نو دا مسلمان چې څومره د دعوت کار کوي څومره ګرځي او نیکی کوي د دې اجر به دې مسلمان ته ملاويږي. دا صدقه شو. طریقه استدلال لسی ده. دویم باب امام ابو داود راوړی په سنن ابي داود کې باب فضل نشر العلم. دم د صدقې په باب کې دی چې باب فضل نشر العلم د علم د خورولو فضیلت. دا ابو داود کتاب العلم کې دی. تاسو بیا
کتب تسعه کې راوړو ځان له دریم باب په دې مسله باندې امام مسلم راوړل په صحیح مسلم کې باب من سن سنة حسنة ده صحیح مسلم کې ده کتاب العلم کې رقم الحديث 2674 ده بل باب په دې مسله سنن ابي داود بل باب راوړل ده په کتاب السنه کې باب من دعا الى السنه باب من دعا الى السنه رقم الحديث 4596 بل باب سنن ابن ماجه په مقدمه کې ده باب من سن سنة حسنة أو سيئة رقم الحديث 194 سنن ابن ماجه كما مقدمه فرمي تولى مقدمه كده طول من قالوا لي كده ان شاء الله تعالى هغه حدیث مسله ذکر په دې باب کې هغه مشهور روایت ده چې کوم بابونه ماول په دې بابونو کې هغه مشهور روایت ده چې علماء ته معلوم ده من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ټول منی کې ذهن کې ځان سره کېنوي چې په دې بابونو کې کوم روایت ده نو هغه ده من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ده حدیث په ټولو کتابونو کې رقمونه شمال په دغه رقمونو کې شته ان شاء الله تعالی امام ابن القیم کتاب تاسو معلوم ده مفتاح دار السعاده یو مشهور کوی کتاب ده په دې کتاب کې یو مزیدار عبارت لیکل ده د دعوت په باب کې او د اهل علم په باب کې دا عبارت ده شیخ عبد المنان حفظه الله وجدير بأن يكتب بماء الذهب دير عبارتون مباركة غادي سوي كلا كتصور دلي دا عبارة دي باركم دي سوي لي إن العالم إذا زرع علمه عند غيره إن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمر ثان وحياة أخرى ما أنا خاصم تاسو معلومة أنا وزبد خوان دفارة وكم ذلك كشران طلاب دفارة الشيخ الإسلام سيبوي عالم كلا دا علم بسل وكري أو شات علم ورزكي أو طلاب مدرسكي دا قرآن دا حديث درسكي بيدا علم مرشي قبر تلاشي فجرى عليه أجره دا أجر مدقشان جاري وبقي له ذكره ودا ذكر مدقشان باقي عالم مريخ وعلم نيمر أغشانو تخلق شيخ وي أغشانو تشيخ الباني وليكي وشيخ عبد السلام وليكي رحمهم الله تعالى
هغه شان ته شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم ولیکي اگر کدا خلق په خوا قبرون ته تللی او هغه شان د مسلمانانو برونو کې دغه محبت دی او د کتاب سره محبت دی چې په لایبرری کې دغه کتاب ولخوان ورکي او دا سره نه موږ لیدلې نه زموږ سره ملاقات شوی نه موږ سره شاګردي کړي او د علم د دومره خپل اثر دی چې سره په دنیا کې نه او دا غنوم به باقی شیخ الاسلام وهو عمر ثان دا دویم عمر دی یو د دنیا عمر چې دا ختم شو دا عالم د فار د دنیا یو بل عمر هم دی او حیات اخرى او دا بل ژوند دی چې خلق بسانوم په دې طریقه یادې چې خلق به ژوند دی او ستا کتاب به خلق دسی ګوري کدا د ژوندۍ سړي کتاب دی سره دا انته بخاوري شوی دا برکات د علم دی او دا برکات د دعوت دی چې عالم کله کرکله وکړه نو دې معلومیږي ورو د دعوت شوق څوک دعوت کوي دا به کر کړي دا تیغي براخي تبني او خلق باغه فصل لو کوي او دا غینه به خلق فیضا اخلي ساده کتابنا ساده لیکلونا ساده ممریکارډنا ساده درس او تدریسنا څومره لوی اجر وي بیاوی وذالک احق ما تنافس فيه المتنافسون وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون دني ما نختص مالون ان شاء الله ودا خبر ډیره حقدار ده چې په دې خبره کې شوق کوونکی خلق او محبت ساتي محبت کوونکی خلق او رغبت ساتي رغبت کوونکی خلق چې خلق د نور الله پریدي او علم طرف ته خلق توجه کوي ځکه یو سړی د ځان د پاره او خپل اهل د پاره دویم عمر غواړي چې مال الله د دنیا د ژوندۍ نه علاوه یو بل عمر ورکي چې زما وجود په دنیا کې نه او زما نوم ذکر دی په دنیا کې خپل بشوري سره علم حاصل کی د وجود په لحاظ به خبر کې پروتي لیکن د اثر او د ذکر په لحاظ به هر چا په خله کې نن هر اهل الحديث علم چې د قران درس کوي په څلورم پنځم آیات په توجیه کې د شیخ عبد السلام سیب نو ماخلي دي ځکه نه ده تفسیر احسن کې دا توجیه دي څه شوی ده کم از کم اهل الحديث ملګری اخلي بار بار هر ملګری چې د حدیث درس کوي او تخریج یې لري نو په هر حدیث کې وصحح الالباني نسوي وداخلك من لدلي من دي تصوير ملکته له اواز مولوردل ده ولیکن دې خلق هغه محبت او ذکر او هغه دفاع د مبرړه کې پرته دا ژوند دی دا یو باب ان شاء الله خپل ځکه وایو په دعوت په باب کې مدافعه الصالحین دا یو باب د نیکانو خلقو دفاع کول د داعی او صافه کې ان شاء الله دا وایو چې هغه به د اهل بدع او کوم اعتراضات دي په نیکانو خلقو د دې دفاع وسړي کوي من الكتاب والسنه واثار السلف ان شاء الله دا وایو دا عبارت چې ما کوم وایو دا مفتاح دار السعاده کې ده اول جل 148 صفحه کې ده اول جل 148 صفحه کې ده دا د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله کتاب ده په دعوت کې پنځم عنوان دا عنوان به د ابن حبان د باب نه وایو ان شاء الله به بل ډیر واضح شي امام ابن حبان رحمه الله په خپل صحیح کې باب یې خېره باب التسوية اسم ویل باب ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلمه باب ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين المجاهد في سبيل الله وبين المجاهد في سبيل الله
حاصل دې عنوان خو واضح دی د پنځم عنوان چې جهاد سره برابرواله چې په دنیا کې د کم عمل له الا وهي الدعوه دا واحد عمل له په دنیا کې دعوت الى الله والى كتاب الله والى سنه رسول الله دا مساوي عمل له جهاد في سبيل الله سره په دنیا کې د جهاد سره مقابله عمل نشته له سوا د دې عمل چې یو عالم په علاقه کې د کفر د شرک د بدعات او د رسمونو د غلطو نظریاتو رد کوي په کتاب او سنت باندې او په دلیل باندې نو دا عالم دا هغه مجاهد سره برابر دی چې کوم په سنگر کې د کافرو مقابله کې پروت دی دا غي سره برابر دی دته مجاهد عالم وای هغه عالم چې بیا دعوت هم کوي او په دعوت کې په جټانو کې سنگر ته دی دا خو نور علی نور دی دا خو نورم خی پرون چې سوال جواب کې بیان بیگا مقصد کې او عالم دې دې چې زمنګ بشان جهاد له نشیتله یا فرصت نشتا یا وقت الاجازه نور کې یا چټیان نشته یا د کورس حوایج دي او دا خالص د دعوت د کتاب او سنت کوي او هغه ټکی مسبه تاسو یادوي سره توبه کې کوم شرایط دي د جهاد خیرخواهی وساتي د جهاد دفاع وکړي د جهاد فکر بساتي خلق به جهاد د پاره تیارې د جهاد متعلق کوم شبهات دي دا ازاله وکړي نو د یو خیرخواه عالم چې د الله د مجاهدینو په صف کې قیامت کې را پاسي ان شاء الله تعالی دیونه سید دعوت کول دا د جهاد په انواعو کې یو بهترین نوع ده ادم د بشارت او مضمون د زما خاص لپاره دا کوم عبارت چې ما وایو دا امام ابن حبان کتاب العلم کې راوړل دی ابن حبان ترقیم نشته په دنیا کې رقم الحديث په طریقه نه اول جلد کې 287 صفحه کې دی کتاب العلم اول جلد 287 صفحه په دې عنوان کې دا آیات هم ځان سره ولیکي چې قران کریم کې چې الله ویلي فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا اساس خیال د ټول اهل علم اهل تفسیر د به ضمیر راځي کې قران ته عبد الله بن عباس نے نقل لي وجاهدهم به بالقران امام بغویم دا نقل کړ دی جاهدهم به جهادا كبيرا جهادا شديدا بالقران تفسیر بغوی پنځم جلد 105 صفحه ده تاسو علماء خدای معلوم دي طلبه ته دا په دنیا کې سلفي تفسیرونه دي سلفي تفسیرونه چې په سلفي عقیده باندې بنای نو دا یو تفسیر ابن جرير دی د ټول بهترین تفسیر چې اصول کې اهل علم بیانې دا ابن جرير بیانې ورپسې چې خط تفسیر د ابن کثیر دی چې زمونږ د مشایخو په اصطلاح کې دي ته خلاصه د ابن جرير وایي چې ابن کثیر دا د ابن جرير خلاصه ده هغه حاصل له او ورپسې چې کوم بهترین تفسیر د زما د علم مطابق دا تفسیر بغوی دی معالم التنزيل چې دی دا تقریبا یو درسلور علماء په تحقیق باندې چاپ شوی دی سلور جلد تفسیر دی مختصرم دی او تفسیر بالمأثور دی هر ځای کې کوشش کوي چې حدیث راوړي مالي عالم دا ذهن جوړ کړو چې په دې کې په صفات د الله رب العالمین کې تعویل نشته ما به اکتفا کړو ما شاید چې سکل یمن کم درس کوو په کومبړ کې نو ما بالاستيعاب دا کتو هر کال کې موږ یو تفسیر بالاستيعاب ګورو وسره د ستردن للباب نور کتاب ګورو سکل ما د ډیر لیکل کړي په خپل بیاس کې په باسمو صفاتو کې لګ لګ مسائل شته لکه الله یستهزئ بهم کم شتا ومکروا ومکر الله کم شتا شیخ برسو ان شاء الله په دې کې لګ لګ تعویلات پکې شته ولیکن من جمله چې کوم د ډیر مفید تفسیر دی د قرطبی نوم دا خط تفسیر دی
او د عام زاد المسیر نه مخ تفسیر دی تفسیر بغوی تاسو چا سره دی علماء کی متفسری کنه څو ملګرو سره دا خط تفسیر دی څلور جلد د ارزان دی او څلور پنځه علماء تحقیق کړی دار الطیبه نه چاپ شوی دی ما څنګه ځان سره د ریاض نه راوړل ته پنځه میاشتې له سعودي عرب تغزین نه ځان سره راوړل ډېر خط تفسیر دی نو دا تفسیر ملګرو ځان له پیدا م کوي زه چې تلم د شیخ محترم ملاقات لمخ کې نن یو 2009 کې نو موږ ځان له مکتبه کې ناس سمات یو نه لست پوسونه کول یو تاسو په کې دا د شیخ صاحب سلفي تفسیر څه شری او کم دی نو دو تفاسیر باندې اغلاس کې خو شاته پراته وچ کومه دفتر دی یو تفسیر په اردو کې د لقمان سلفي صاحب تفسیر دا اوس 2 جلد کې 3 جلد پښتو کې راغلی اصل کې اردو کې دی تفسیر الرحمن د دینوم دی ډاکټر محمد لقمان السلفي دا ډېر ښه تفسیر دی او دې سړي په علوم الحديث کې پی ایچ ډي کړ ده د هندستاني سړی اوس ژوند دی کوم چې علامه ابن باز رحمه الله جامعه په انډیا کې د غیر رئیس دی او ژوند دی اوس هم بریاز کې پاتې کیږي د 15-16 سال کې دا تفسیر جمع کړی دی بالکل تفسیر بالمأثور دی شیخ امین الله صاحب دا مقدمه لیکل ډېر خانداس کې شیخ حضرت صاحب هغه تفسیر بالکل پښتو ته اړولې دی د تفسیر حکمت القرآن اکثره توجیه دی ده دام د خبر کم چې د حکمت القرآن کې چې کم اکثر غوره توجیهات دي هغه توجیهات دي تاسو وینئ بس شیخ صاحب بالکل دا غن توجیه نقل کړل ښه تفسیر دی اردو تفاسیر کې دا ډېر ښه تفسیر دی او بعربی کې شیخ صاحب په دې معالم تنزیل دا د لګنې زیونو په دې لاس کې خو دا ښه سلفي تفسیر دی معالم تنزیل نور دین مخکې تفاسیر ابن جریر دی اوس تفسیر د ابو حاتم چاپ شوی دی دا په خوانه تفسیر د اوس چاپ شوی دی راغله د شیخ عبدالحمید صاحب په دې لار ویل چې دا چاپ شوی دی دا خو د مخکینی سلفي عالم تفسیر نام ډېر ښه تفسیر دی د کتابونو اغستو کې د علماء سره لګ مشوره کوي چې هر کتاب ماخله مکتبه کې او غیر مخرج غیر محقق کتاب ماخله ځکه چې دا بیا وروسته مشکلات جوړوي سړی ته دا تحقیق دا ور دي کتابونه بیا نه چلیږي نو استادانو سره مشوره کوي خاص کر د شیخ عبدالحمید صاحب په کتابونو کې خپويږي شیخ محمدي صاحب نمبر بدل درکم په کتابونو کې ماشاءالله ډېر وارد دي ترب بدن خطا کې چې کتابونو کې او شروع وکړه د دې علماء چې په دې مسلو پويږي دا علماء د کتاب ته پوس کول چې کوم کتاب موږ ځان لواخلو کم چاپ کم تبع وادي کې سقط می غلطیاں پکې تحریف پکې بعضی مخرجین چې کوم دي لکه ابو عوامه شو فلان شو د کوثری شاګردان شو دا ټول محرفین دي او اکثر کتابونو باندې تخریج کړي دي اکثر مکتبو کتابونو کې مسقطي کمزوریان پکې نو د علماونو به تاسو کوي بیا به کتاب اخلي چې تاسو ډېری پیسې په ور کوي استاد نه به تاسو کوي په دې باب کې صحیح حدیث راغلی دی چې دعوت د کتاب او د سنت دا برابر د جهاد فی سبیل الله سره مشهور حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه دا غیر ابي دی قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا اذا الله رسول سوق زمون دي جمعه ترى داخل شو ليتعلم خيرا او يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل بغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له معنى يد الحمد لله سړی مسجد ته د علم د پاره راغی یا د ویلو د پاره یا د اوریدلو د پاره دا په منزله د مجاهد فی سبیل الله دی دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې ذکر کړی دی 8587 رقم دی مسند احمد کې ډېر تبع راغلی زما سره کومه تبع ده
هذا سو جلد ده ما تبع 52 جلد ده زما سره چې کوم نسخه ده 52 جلد کې ده د دې سجل په هرس ده او دا مسند احمد کې وګد نسخه ده چې کوم شعب الارنووت او داغه چې کوم رفقات دغه تحقیق کړ ده او ډیره معتبره نسخه ده او دې کې چې کوم زړې نسخې دي د غزړو نسخو صفحې نمبر په غاړه باندې لیکل دي نو مسند احمد کې چې ما کوم حواله ول دا باغه نسخه چې دا 52 جلد ولا نسخه زما سره شته 52000 روپۍ په قیمت د ما ډېر وختي په 52000 هغه سره اوس 25000 روپۍ په خبر کې خو زما په خپل دور کې په 52000 هغه سره په 1000 روپۍ یو جلد خګران کتاب دی او ډېر مسند احمد ډېر خ کتاب دی څکم 30000 حدیث پکې دي خپل هغه د لکونو حدیث حافظ امام بغوی وی امام بغوی نه امام ابي سعود وی خپل تفسیر کی چې دعوت الى الله دا ول جهاد في سبيل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا ادلاني وی وجاهدهم به بالقرآن بتلاوة ما فيه من القوارع بتلاوة القرآن ما فيه من القوارع شبايك أغا دلائل جاغا وقونا تكيه ما فيه من القوارع قوارع تزفير يعني تقارعة ماخوذ قرع النعال وقت كونه كشارت لغيه ديس دلائل في القرآن كشتج دادا خلق وقونا تكيه والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذبة وتذكير أحوال الأمم المكذبة هذا القرآن بالجهاد سذكر برابر ده چې په جهاد باندې خلکو ته زخمونه رسیږي تکالیف رسیږي ان د کافرو تويږي نو قرآن په وجه باندې د کافرو وګونه ټکول کیږي هغه ته به زواجر او توبیخات مواعظ بکی د تیر شو قومونو احوال بکی نو دا فواید په جهاد کې دي او دا فواید په دعوت کې دي نو ځکه دعوت او جهاد یو بل سره مماثلت لري دغه شرکت د جهاد او د دعوت د فواید امام شوکانی د دې آیت دلاندې وایي دا کوم آیت چې ما نستلو يبل آيات دلاغيد الأندموي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المسير قرآن كده دوزي كده إمام شوكاني وي وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم المنافقين جهاد بدي طريقه چې بدیو باندې دلیل قائم ول په دعوت باندې دا جهاد بالمنافقين يا جهاد مع المنافقين حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله عنه ضمیر راځي کې نفاق ته نفاق نه وزي او بالله باندې ایمان راوړي دې ته جهاد مع المنافقين وي بیا په تفسیر کې تاسو ذکر دي چې جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان او بالدعوه او باقامه الحدود هغه مختلف اقوال په دې کې علما بیانوي تدري عنوان حاصل تاسو ذکر چې دعوت في سبيل الله د جهاد في سبيل الله سره مساوي عمل له الله زما اساسو جهاد قبول کی یو تبلیغی زما ملګری د دعوت کړه ما ته ویل تبلیغ چې د تبلیغ ودا د جهاد نډیر افضل او ډیر ګران دی کوم چې د بدعتانو تبلیغ د حقوق بیانول او خوبونه بیانول پیدا دینم ډیر خدای ما چې سره غپ لگاو نو ډیر تبلیغانو مجلسو او د درې علماء موږ دعوت کړو د حدیثو دعوت ما چې سره غپ لگاو ما امیر صاحب دا خبره صاحب خپل ځای ټیک ده
اوس پورې موږ یو شهید اعلان امانو چې تبلیغ سره شهید شو تاسو دا جنازه کړي ته چې زمونږ تبلیغ د جهاد نه غوړه ده نو جهاد کې شهیدان کیږي او سیاست په تبلیغ یو شهید هم جلد جوړ نشه او نور تبلیغان چې موږ تاسو نه چې غلي کېږي دي خلکو نه دي دا خبرې مکوئ کله کله دي سیمي هر عمل په خپل ځای باندې بهتر دی دی نبی اسلام په خبرو کې دا کمالي چې د وخت مطابق یو خبر له دومره حضور ور کوي نو ته چې دغه مقابله کې کوم عمل لدا به هیڅ نه او چې کله هغه عمل په خپل موقع بیانین او هغه دومره په مبالغه طریقې سره بیانې چې هغه بل عمل به تاسو بیا کمزور ښکار کیږي دعوت باب چې په حدیث کې کولاوي تاسو په ټول نه بهتر باب دا ښکار کیږي دا زموږ موضوع ځکه موږ دا بیانو په دې طریقه باندې او قران او حدیث د جهاد باب چې سره کولاو کې غزان له بهتر باب د چې الته بدیس دلایل لري چې د جهاد هیڅ نه برابر دا هر عمل په خپل وخت کې خپل درجه لري خپل مراتب لري نو دا یو عمل سره د بل عمل کمزوري په ذهن کې کېنول یا د نور خلکو سره په دې کې عنایت کول چې دا مجاهدین خو هیڅ کار هم نه کوي دا د الله د دین دعوت سره نه کوي لکه دا نظر د بعضو دعوتیانو خلکو یې ساسو خیالي چې هغه ته د خپل شپه خبري او د خپل خبري چې دا ته پوره دین ښکار کیږي اسو چې بسنګرونی کې فرود د کافرو د يهودو نصارو مقابله کې دا او تاسو ډوړې خراب ښکار کیږي دا طریقه غلطه ده او دا خبر هم کمزوري چې کوم خلک سنگرون سره تعلق ساتي او د جهاد سره تعلق ساتي او د معرکو سره هغه ته د بخاري استاد او د مسلم استاد او د قران مفسر او محدث او د اهل علم چې 24 غنټې په مسجد کې ناسي د کتاب او د سنت درس کې دا او دې سم نخکاره کیږي ته چړنی منی وي یو ته امیر سی وي یو ته مولا سی وي یو ته طالب سی وي او هغه تخول هغه دې کې سو د باسو ټریننګ دا او ته ډیر اعلی شیخ کار کیږي او په دې باندې ټول اجتهادات دغه کولو شوی دا طریقه به غلطه سلفي منهج کې دا اصول چې دا به افراط تفرید د خپل ځکه ان شاء الله بیانم او دغه مثالونه غلو کول په اعمالو کې یو داسې عمل چې هغه قران او سنت کې د استحباب په درجه باندې هغه د وجوب په درجه باندې په سخت الفاظو کې مقتدیان ته بیانول دا طریقه غلطه ده یو داسې مهم عمل چې په ډیر ثواب ملاويږي او د الله رسول الله اهتمام کړی او بجوخت الفاظو بیان کړی هغه په سست الفاظو بیانول خلکو ته چې خلکو کې مداهنت او کمزوري پیدا شي دا طریقه غلطه ده په دعوت کې دا الله رسول زب زبانه بعضو اعمالو کې ډیر تاکیدات کړي بعضو اعمالو کې صرف ترغیبات ورکړي دي نو دا یو خدای صفت ده چې هغه په هغه زبانه خپل الفاظ او تیادي چې په دې کې د الفاظ پکار دي او په دې کې د الفاظ پکار دي زمونږ یو استاد هغه د اختر پر تقریر کاوه د څلور کاله مخکې کوم ملګری چې ګيري خرولې و دې ګيري خرول نه بوش خله او زمانه کې د بوش حکومت ملګری ته ما دا څومره کمزوري خبره ده بوش خو یو کافر دی ګيري خرولې کافر نه ځکه مو خوارج نه یو چې د کافر وایو دا یو ګناګار دی مجرم دی فاسق دی یو کمزوري مسلمان دی دعوت مو ته کو اسلام وکړو ان شاء الله زه د داعي او صافو کې دا بیانوم او بوش کافر دی یو خدا تشبیه غلطه ده د مسلمانو د کافر تشبیه ورکول بل دا چې بوش هم ګیره نه لري کافر هم د ګیره نه لري نو دسی مبالغه کول په خپل تقریر کې چې سړی یو مسلمان راوالي یو ګناګار راوالي او د دنیا د غټو کافر ائمه الکفر سره مشابه کې اندابت صحیح طریقه په دعوت کې نه دي ته افراط تفرید و دعوت کوي کله هر داعی ملګری کې دا غلطه کله کله د قهر د وجه نه سره د سخت خبره وکي په دعوت په باب کې بخپل قهر باندې به کنټرول ساتي او سیرت السلف او سیرت الصحابه د زمنګ د لپاره نمونه ان شاء الله به طریقه به دعوت کو د دې نو بل عنوان شروع کوو ان شاء الله د دعوت